دا ته یم 200 روپۍ انعام واخله 2 چمچې مالګه بشیر السلام علیکم بشیر خان 2 چمچې مالګه وخوره او 200 روپۍ انعام واخله ولې نشي نه دا د وړو لپاره نه دي راشه هر 2 چمچې مالګه وخوره 200 روپۍ انعام واخله 2 چمچ دا به مونږ غرق یا نه شو کولی نه یار 2 چمچ نه دا وړو لري دي یار غټو 2 چمچې مالګه وخوره او 200 روپۍ انعام واخله سوچ ورته وکړه ګوره ښه ذمہوار به خپلې ذمہوار به خپلې زما کار د انعام درکول 200 روپۍ انعام او 2 چمچې مالګه سوچ ورته وکړه لکه ښه ذمہوار به خپلې ښه نه وخوره تیرې به اوبه ورپسې څښم اوبه کوم دي اوبه پسې به چېرته ګرځي بشیریا څه وکړمه سم نشته ټوله په یو ځای خوري ښه دې خپله ضروره ښه سوچ ورته وکړه ښه ما ته بیا نه وې ماشاءالله اوس هم د ټیم شته دی لکه پرېږدي ده هلکه پیسې به نو همداسې درکړم پرېږدي ده کولی شي دا خوړلې وختي که نه دې نه 100 روپۍ واله دې یو چمچ وختي خوړلې ویره والا مې ورکړې صحیح شو یو چمچ یې خوړلې نه دا غټو دی غټو ده وروره 2 چمچې مالګه وخوره او 200 روپۍ انعام واخله شوګر دی سړی بیمار دی دې له ما همداسې واله نه واله دا همداسې واله زمونږ دپاره بوتل شو نه دا دی بوتل شو خلکو ته ورکې به نه نه پرېږدې هلکه داسې مه کوه که نه یار تا هم ده 2 چمچې مالګه وخوره او 200 روپۍ انعام واخله 200 روپۍ انعام دی که به دا خو ګیم دی که کولی شي نو بس بسم الله که به دغه ده مه کوه مړه پوه شوې نور څوک شته دی داسې دا ګیم 200 روپۍ انعام واخله کاري صاحب 2 چمچې مالګه وخوره او 200 روپۍ انعام واخله بس وګوره بس زه خیر دی ته څومره خوړی شي انعام دی خوښه دې خپله ده یاره تاسو ته ډېر سوچ کوئ ښه نه جواب راکړه ټولې 200 منګه مو ګټلې وخوره چیني د پکینی نوره مو خوره کنه نو چې ما نه بس ته بچه دی وروره 2 چمچې مالګه وخوره او 200 روپۍ انعام واخله سوچ ورته وکړه خوړی شي ورې هر څه دې په خپله غاړه دي ښه 2 چمچې مالګه وخوره او 200 روپۍ انعام واخله یار دا شو چې ته کولی شي ډېرې که ورکې دوه خورم څو غواړي 500 روپۍ دي هزار صحیح شو چمچه غټه ده 500 در کوم خدا دې چې هر څه به راضي وکړه 500 روپۍ در کوم دا صحیح شو وایا 200 روپۍ انعام واخله دا 2 چمچه غټه ده پورا دغه چمچه غټه ده مې دا مالګه ورکو یار چې مالګه څو کړي کور ته